وزیر او درې پوښتنې. یو ظالم او بېرحمه پاچا و. یوه ورځ یې خپل وزیر ته وویل په زړه کې کوم غټ ارمان لرې چې در پوره یې کړم که وس مې برابر وي. وزیر وویل غټ ارمان مې دا دی چې ستا د پاچاهۍ لسمه برخه مې نصیب شي. پاچا وویل لسمه برخه څه کوې؟ نیمایي پاچاهۍ در کوم خو په یو شرط. پاچا کاتب ته امر وکړ چې دوه فرمانونه ولیکه. اول فرمان کې ولیکه چې نیمایي پاچاهۍ د وزیر شوه او په دوهم فرمان کې ولیکه چې د وزیر سر دې ووهل شي یعنې اعدام دې شي. وزیر وارخطا شو. پاچا وویل ما خفه کېږه، درې پوښتنې درڅخه کوم او د ځوابولو لپاره یې یوه میاشت وخت درکوم. که پوښتنې د ځواب کړې نو د نیمایي پاچاهۍ فرمان به امضا کړم او که ځواب دې نه کړې نو د اعدام فرمان به دې امضا کړم. وزیر په خواره خوله وویل پوښتنې دې کوه. پاچا درې پوښتنې کتار کړې. اول د نړۍ تر ټولو ستر رښتیا څه دي؟ دوهم د نړۍ تر ټولو ستر دروغ څه دي؟ دریم د انسان تر ټولو ستره کمزوري څه ده؟ وزیر پوښتنې واخیستې او د ځواب په پیدا کولو شو. وزیر د ځواب په پیدا کولو کې له خپلې میرمنې نیولې د ښار تر مشرانو، له وړو نیولې د وطن تر عالمانو پورې د هر چا دروازه وټکوله، خو د پوښتنو ځوابونه یې پیدا نه کړه. د ځواب د پیدا کولو لپاره یې د وطن ګام په ګام ځمکه وکتله. د وزیري لباس یې په فقیري بدل شو. سرې ګریوان او شکېدلي بوټونه لکه لیونی په کلیو او ښارونو ګرځېده. 9 ورځ راورسېده خو پوښتنې ځواب نه شوې. په دې ورځ تیز باران وریده. وزیر له لحانده د غره په لمن کې په یوه خیمه تېرېده. څه ګوري چې یو سپین ږیری ناست دی، تر څنګ یې سپی هم و. سپي ته یې په غټ لوښي کې شیدې ایښې وې او سپي یې په مینه چکلې. سپین ږیری په خپله وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوي او هغه خوري. وزیر د دې صحنې په لیدو سره حیران شو. وزیر خیمې ته ور وګرځېد. سپین ږیري چې وزیر ولید ورغږ یې کړل راځه ستا پوښتنې به ځواب شي. وزیر حیران شو چې سپین ږیري ته چا وویل چې زه د پوښتنو په ځواب پسې سرګردانه یم. سپین ږیری په وزیر پوه شو. ورته ویې ویل فکر مه کوه، ستا په غاړه کې د شاهي غاړګۍ څخه مې وپېژندې چې وزیر یې او ستا له شکېدلو بوټونو او شکېدلو جامو پوه شوم چې په تا هم زما ټوکه شوې. یو وخت زه هم وزیر وم او د نیمایي پاچاهۍ خواهش د پاچا د همدې درې پوښتنو سره مخ کړم. وزیر په تلوسه وویل لکه چې تا هم د پوښتنو ځواب پیدا نه کړ. ملنګ وویل که ځواب مې نه و پیدا کړی اوس به اعدام وم. ما ځواب پیدا کړ، ځوابونه مې ورکړل او د نیمایي پاچاهۍ فرمان مې همالته اسیرې کړ او ملنګي مې اختیار کړه. وزیر په خواره خوله وویل یوه ورځ وخت لرم، که ځوابونه دې راوښودل نو خلاص به شم، که چیرې ودې نه ښودل نو سبا مازدیګر به مې سر د کارغانو خوراک شي. ملنګ په مسکا وویل دوه ځوابونه وړیا درښیم خو د یو ځواب به قیمت راکوي. وزیر له مجبوریته ومنله. ملنګ وویل د نړۍ ستر رښتیا مرګ دی. واړه زاړه کافر او مسلمان هر څوک یې مني او هیڅوک ترې انکار نه کوي. دوهم د نړۍ ستر رښتیا ژوند دی. ټول یې مني چې ژوند ختمېدونکی دی خو کارونه داسې کوي لکه ژوند چې هیڅ ختمېدونکی نه وي. ملنګ زیاته کړه او ویې ویل پاتې سوه درېیمه پوښتنه، نو هغه به په یو شرط در ځواب کړم. شرط دا دی چې د سپي مخې ته لوښي کې پاتې شوې شیدې وچکه. وزیر په حیرانتیا وویل زه به اوس د سپي د خولې شیدې چکم. ملنګ وویل بیا نو د نیمایي پاچاهۍ خوبونه مه وینه او ځان اعدام ته چمتو کړه. په وزیر خولې راماتې شوې. د شیدو لوښی یې پورته کړ او په یو غړپ یې وچکلې. بیا یې ملنګ ته مخ کړ او ویې ویل ستا شرط مې پوره کړ، اوس د درېیمې پوښتنې ځواب راکړه.
ملنګ په تریخه مسکا وویل د انسان تر ټولو ستره کمزوري حرص ده، همدا اوس د نیمایي پاچاهي په حرص کې تا د سپي د خولې شودې وچکلې. ما هماغه وخت دا خبره درکړه چې څومره حرص کوم په هماغه اندازه به ذلیل او خوارېږم. هماغه و چې د نیمایي پاچاهۍ فرمان مې څیرې او د ملنګي ژوند مې اختیار کړ. اوس ښه ارامه ژوند تېروم. وزیر د ملنګ په ځواب سترګې ښکته کړې او ورو روان شو.